بسم الله الرحمن الرحیم. دینه اخوا به منګه سلسله وار د روجې متعلق چې کوم مسائل دي دا غینه به یو مسله اگر اخلو او مخې ته کوو چې زمونږ د ټولو مرګرو ته خویندو میاندو ته رونو ته دا ورسیږي. نو دا اوله مرحله اولنۍ سلسله نمبر ده چې د روجې د نیت متعلق چې نیت د روجې څه دی او څنګه کول پکار دی او څه ټایم کول پکار دی. دا خبره په ذهن کې ایښودل پکار دی چې نیت د زړه ارادې ته ویل کېږي چې په زړه کې د خیال چې سبا دا زه روجه نسمه یا سره ټول یو روجې مسلسل نشي او دا اول نه دا ټول نیت وکړي چې زه روجه نسمه، دا نیت د لپاره کافي دی. اوس که په ژبه باندې چا ووي د زړه د حاضرۍ دپاره هم خیر دی، کوی نه وي لازمي او ضروري نشته. کم الفاظ چې مشهور دي چې وبصوم غد نویتو من شهر رمضان دا نه لازمي دي نه ضروري دي نه په روایاتو کې شته، بلکې دا خو د زړه د نیت هغه ترجمانی په دې الفاظو باندې کیږي چې سبا زما د روجې نیولو نیت ده کم د رمضان، بس پېشمنی له پاسېدل دا په خپل باندې دلالتا نیت ده د روجې د نیولو. وس د روجې نیت هغه د شپې نه هم کولای شي، د شپې نه مطلب د سحر د صبح صادق نه مخکې د دې ټایم نه والا او د نیمې ورځې پورې د زوال د وخت پورې ته د روجې نیت کولی شي. د زوال د وخت مطلب دا دی یو سړی مثال په طور باندې هغه د شپې نه نیت نه دی کړی چې سبا به روجه نسم او که نه به نسم او دی اوده پاتې شو او سبا دی په 11 بجې راویښ شو او په دغه ټایم کې د نیت وکړو چې زما خو به نن روجې د رمضان روجه زه نسمه، نو د نیم ورځې د هغې نه مخکې مطلب دا دی. بل بعضې روجې داسې دي د رمضان خو دغه خبره شوه چې د شپې نه نیت شو یا د سحر د غرمې د نیمې پورې، او عامې کمې روجې چې دي د دې نه علاوه نفلي روجې شوې یا قضا روجې شوې. د نفلي روجې هغه هم د دغې نیمې ورځې پورې ته نیت کولی شي. قضا روجې شوې یا د نظر روجې شوې یا د کفارې روجې شوې، د هغې دپاره نیت د صبح صادق نه مخکې لازمي او ضروري دی، دا په دغه ټایم کې ته نسي. د نیت مسله هغه دغه ده.